تازه خبر بالاخره پاکستان له یعقوب ته پر ګونډو سو. پاکستان د اسلامي امارت په وړاندې ماتې وخوړل او د تورخم دروازې د پرانیستلو پریکړه یې وکړل. دا چې پاکستان ولې مات سو، څنګه طالبانو ته تسلیم سو، دا تورخم دروازه کله خلاصیږي؟ که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پای وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د مولوي محمد یعقوب مجاهد مبارزې رنګ راوړ، بالاخره پاکستان تسلیم سو. پاکستان ژمنه وکړه چې د تورخم لار به تر سبا پورې حتما پرانیزي. د تورخم دروازې د پرانیستلو په اړه د طالب او پاکستاني چارواکو ترمنځ په خبرو کې وټاکل سوه چې تورخم دروازه به تر سبا پورې پرانیستل سي. دا پریکړه وروسته له هغه وسوه چې تېره شپه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د میوو د صادراتو په مهال د پاکستان له لوري د لارو د بندېدو په غبرګون کې وویل چې د پاکستان دا ډول اقدامات د توجیه وړ نه دي. باوري سرچینو تاند ته وویل چې د طالبانو د حکومت او پاکستاني چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصېدو او په تورخم کې د بیان شتې د مخنیوي لپاره خبرې وسوې. له سیمې څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل پاکستاني لوري تر سبا دوشنبې پورې د تورخم دروازې د بیرته پرانیستل کېدو ژمنه کړې ده. سرچینې زیاته کړه دواړه خواوې په خپلو خبرو کې دې پایلې ته رسېدلي چې نښته د حل لار نه ده او باید رامنځته کېدونکې ستونزې د خبرو له لارې حل سي. د تورخم دروازه 5 ورځې وړاندې وروسته له هغه وتړل سوه چې د راپورونو پر بنسټ طالب ځواکونو یوه پخوانۍ پوسته بیرته جوړوله چې پاکستاني پولیساتو پرې ډزې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په یو اعلامیه کې ویلي چې پاکستاني لوري د افغان کرنیزو حاصلاتو او میوو د رسېدو او صادرېدو په وخت په نه توجیه کېدونکي پلمو دروازې تړي چې نه یوازې د دواړو لورو تجارت ته زیان اړوي بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې زیاتوي. د طالبانو حکومت دا هم ویلي چې په وروستیو کې د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر کې د حساس لیست په پلمه په سلګونو کانټینرونو کې د افغان سوداګرو توکي درولي دي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په واګه بندر کې د پاکستان پولیسو پوستې ته نږدې د افغان سوداګرو په انځورو بار د یوې لارۍ د سوځول کېدو یادونه هم سوې او ویل سوي دي چې دې کار لوی تشویش او بې اعتمادي رامنځته کړې. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.